ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوې دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د لوی او بخونکي سختن طلا په سپیشلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو نن سه شنبه د 1440 هجري شمسي کال د قوسیه د لندۍ سلورمه د 1440 هجري قمري کال د جمادی الثاني سلورمه او د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر 15 نیټه ده. قدرمنو لیدونکو تاسو سره د مهاله د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابیلو خبرونو لیدونکو وي. اوس هم پام کړئ د لغمان ملي ټلویزیون سیمه ییزو خبرونو ته خو په سر کې سو مهم خبرونه. زه غلام رحمان وایزیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لغمان ولایت اوسیدونکو پر افغان خاوره د پاکستانی فوز د 13 شپې بریدونه وغندل. ورته وخت کې له منځګړو هیوادونو وغوښتل چې د یادو بریدونو پوښتنه وکړي. د لغمان ولایت یو شمېر ځوانانو د پاکستان فوزي رژیم له لوري په خوست، پکتیا او کونړ کې د 13 شپې بریدونه چې پکې د 9 ماشومانو او یوې میرمنې په ګډون 10 تنه شهیدان او 4 نور ټپیان شوي وغندل او له پاکستانه یې وغوښتل چې له دې ناوړه عمل دې لاس واخلي. دغه کم برید چې پاکستان په افغانستان باندې کړی او همیشه یې کوي دا جنایت ده. پاکستان باید دغه خپل کړنو نه باید لاس واخلي. که چېرته لاس وانخلي موږ ټول آماده یو، عام ولس ټول آماده دی چې پاکستان ته داسې یو ځواب ورکړي چې په دومره وخت کې هغه داسې ځواب یې نه وي ترلاسه کړی. بېګا چې دغه پاکستان په افغانستان باندې حمله کړې ده دا ډېر غلط کار کړی ده او دغه کسان چې شهیدان شوي دي پوه شوې موږ ډېر زړه پرې درد وکړ او دغه پاکستان که دغه خپل بریدونو نه لاس نه اخلي او موږ ورته د خپل د فوج د شا ولاړ سو همیشه ورسره ولاړ یو. بل لور ته یادو ځوانانو د شهیدانو له کورنیو سره د خواخوږۍ ترڅنګ له منځګړو هیوادونو وغوښتل چې له پاکستان څخه دې د اوربند د ماتولو پوښتنه وکړي. دا یو ډیر ظالمانه او وحشیانه برید ده چې په نتیجه کې زموږ یو شمېر هیوادوال او ماشومان په شهادت باندې رسېدلي دي. نو دا برید زه په خپلو کلکو الفاظو سره غندم او له دې څخه د ما غوښتنه دا ده چې په آینده کې باید له دغه پیښو څخه باید مخنیوی وکړي او په نړیوالو باندې زما غږ دا ده چې باید دوی له دغه کړنو څخه منع کړي تر څو په آینده کې دغه رقم کړنې بیا تکرار نشي. په بیګاني برید کې چې د پاکستان لخوا په افغانستان باندې شوی د شهیدانو له کورنۍ سره غم شریکوم او له هغو هیوادونو نه مې غوښتنه دا ده چې په تیر اوربند کې خبرې کړی او یا منځګړیتوب یې کړی او د هغوی نه مې غوښتنه دا ده چې د دې کار پوښتنه دې وکړي. هیره دې نه وي چې څه موده وړاندې د ترکیې او قطر په منځګړیتوب په انقره کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې د پاکستاني پلاوي د ناسمو غوښتنو له کبله بې پایلې پای ته رسېدلې وې. د لغمان ولایت امنیه قومندانۍ منصوبینو په وروستیو عملیاتو کې 14 تنه په نشهیي توکو روږدي کسان نیولي دي. د لغمان ولایت امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو په وروستیو عملیاتو کې 14 تنه په نشهیي توکو روږدي کسان راټول او د درملنې په موخه یې کابل مرکز ته لیږلي دي. یاد روږدي کسان د مهترلام ښار او بیلابیلو ولسوالیو له بیلابیلو سیمو راټول شوي دي تر څو په مرکز امید 2000 بستریز کمپ کې د مسلکي طبي ټیم تر څارنې لاندې مناسبه درملنه، پاملرنه او تداوي ترلاسه کړي او رغېدو وروسته خپلو کورنیو او عادي ژوند ته روغ رمټ ستانه شي. د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو ویلي چې د روږدي کسانو راټولول او درملنه یوه روانه او نه پاتې کېدونکې پروسه ده او د لغمان امنیه قومندانۍ به اجازه ورنکړي چې په یاد ولایت کې یو روږدی هم بې درملنې پاتې شي. د لغمان ولایت امنیه قومندانۍ د خلکو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي چې د نشهیي توکو د مخنیوي او روږدو کسانو د درملنې په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره لازم معلومات او ملاتړ شریک کړي تر څو ولایت د نشهیي توکو د ناوړه پدیدې څخه لا پاک او خوندي شي. د لغمان ولایت سرخکانو سیمې د مهاجرینو کمپ روغتیايي مرکز له فعالو خدمتونو څخه لیدنه ترسره شوه. د لغمان ولایت د اقتصاد رئیس مولوي جان محمد حامد د سرخکانو د مهاجرینو کمپ د اساسي روغتیايي مرکز
مرکز له روانو فعالیتونو او خدماتونو څخه د څارنې او ارزونې په موخه لیدنه وکړه. یاد روغتیایي مرکز چې د ډونر د نشتوالي له امله د څه مودې لپاره تړل شوی و، یو ځل بیا د AADA موسسې په تخنیکي همکارۍ او د UNFPA مالي ملاتړ بیرته فعاله شوې ده. د یاد روغتیایي مرکز د بیا پرانستل کېدو سره سم د کمپ اړینو کورنیو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو وړاندې کول بیرته منظم شوي دي او ورځنی مراجعین له اساسي خدماتو ګټه پورته کوي. د روغتیایي مرکز په دې لیدنه کې د AADA موسسې سوپروایزر ډاکټر همایون افضلي او د اقتصاد ریاست د موسساتو د نظارت کارپو خلیل الرحمن صدیقي حضور درلود. په یاد لیدنه کې د روغتیایي خدمتونو کیفیت، د درملو موجودیت، د مراجعینو وضعیت، د مرکز د کارکونکو حضور او اداري چارو ته له نږدې کتنه وشوه. د اقتصاد رئیس مولوي جان محمد حامد د مرکز د بیا فعالېدو هرکلی وکړ او د دې مرکز اهمیت یې د مهاجرینو د روغتیایي پوښښ لپاره حیاتي وباله. هغه ټینګار وکړ چې د خدمتونو کیفیت باید په لوړ معیار وساتل شي. د طبي کارکونکو منظم حضور باید حتمی وي. د درملو د کموالي مخنیوي لپاره اغیزمن مدیریت وشي او د عاجلو ناروغانو د رسیدګۍ پروسه باید په مسلکي ډول پر مخ ولاړ شي. هغه اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د مراجعینو رضایت ته لومړیتوب ورکړي، د تجهیزاتو او د درملو د دوامداره موجودیت لپاره منظم پلان جوړ کړي، د خدماتو د ثبت سیستم په فعال ډول وساتي او هڅه وکړي چې د کمپ ټولې کورنۍ له اساسي روغتیایي خدمتونو څخه په بشپړه توګه برخمنې شي. لغمان کې د غر ښویدنې له ګواښ سره مخ سیمو کې د پوهاوي لوحې نصب شوې. د لغمان ولایت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست رئیس قاري خیر محمد غازي د یو تخنیکي ټیم په ملتیا د قرغې ولسوالۍ د درونټې په سیمه کې د عامه پوهاوي لوحې نصب کړې چې د غر ښویدنې له جدي ګواښ سره مخ دي. د پوهاوي د یادو لوحو په نصبولو سره به د لارې مسافر د خطرناکې سیمې د موقعیت په اړه خبر شي او له بې ځایه درېدلو یا تم کېدو به ډډه وکړي چې دا کار د راتلونکو احتمالي انساني تلفاتو په مخنیوي کې مهم رول لري. د لغمان ولایت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست وایي هڅه کوي چې په ټول ولایت کې هغه سیمې چې د غر ښویدنې، سیلاب او واورې ښویدو له ګواښ سره مخ وي ورته د عامه پوهاوي لوحې نصب کړي څو په راتلونکي کې د سختو پیښو د رامنځته کېدو پر مهال د خلکو ژوند خوندي پاتې شي. د یادونې ده چې تیر کال هم په همدې سیمه کې د غر ښویدنې پیښه رامنځته شوې وه چې له امله یو شمېر هیوادوال شهیدان او ټپیان شوي وو. د مهترلام ښاروالۍ د تیلو پمپ، موټرشویي او څاګانو د نوې پروژې له چارو څخه لیدنه ترسره شوه. د مهترلام ښاروالۍ له داخلي بودیجې د 22 میلیون افغانیو په ارزښت د 15 ناحیې اړوند د کابل جلال آباد هډې ته څیرمه د تیلو پمپ، موټرشویي او د 2 څاګانو د جوړولو د سترې پروژې چارې رسما پیل شوې چې د دې پروژې د کارونو د ښه کیفیت د تضمین لپاره مهترلام ښاروال مولوي رحمت الله شاه احمد د پروژې ساحې ته لاړ او د چارو یې نږدې لیدنه وکړه. ښاروال د پروژې له مسؤلینو وغوښتل چې ټول کارونه د په اساسي، معیاري او د تخنیکي اصولو مطابق ترسره کړي. یاد دې وي چې د مهترلام ښار ګڼ شمېر اوسیدونکي او په پروژه کې بوخت کارګر د ښاروالۍ له دې اقدام څخه خوښي څرګندوي. دوی وایي چې دغه پروژه نه یوازې د ښار د خدماتي ضرورتونو د پوره کولو لپاره مهمه ده بلکې ګڼو کسانو ته یې د حلال کار د روزګار زمینه هم برابره کړې ده. او لغمان کې ځوانانو لپاره د شخړو د حل تر سرلیک لاندې روزنیز ورکشاپ پیل شو. د لغمان د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د ټولنې 30 تنو مصلح، قلموالو او مبارزو ځوانانو ته د شخړو د حل تر سرلیک لاندې یو ورځنی روزنیز ورکشاپ پیل شو. د ورکشاپ د پیل په مراسمو کې د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي عبدالنور رسولي په خپلو خبرو کې د مصلح او مبارزو ځوانانو په مسؤلیت او رسالت هر اړخیزه وینا وکړه. هغه وویل چې ځوانان په ټولنه کې مهم رول لري، نو پکار ده چې د ټولنې د خیر ښېګڼې او همداراز د شخړو د حل په موخه خپل انرژي په مصرف ورسوي. نوموړي په ګډونوالو تاکید وکړ چې له یادې برنامې څخه زیات څه ترلاسه او د ژوند په چارو کې ترې ګټه پورته کړي. وروسته د ورکشاپ استاد عزت الله اکبري لخوا د شخړو پیژندنه، د شخړو د حل لارې چارې په ټولنه او د شخړو په حل کې د ځوانانو په مسؤلیت هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. درنو او قدرمنو لیدونکو، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا څخه مو مننه. پاک الله مو مل شه.